د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. ایران وایي په اسرائیلو یې د لسګونه ډرون الوتکو په وسیله برید کړی دی. د ایران سپاه پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې د اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت ویان ډانیل هیګډي په یوه وینا کې چې بېلابېلو ټلویزیونونو خپره کړې په خپلو خلکو د ارامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه له خپلو خلکو غوښتي چې د دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت ویان دا هم ویلي چې ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي او په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوي چې توغندي ترې راټوغول شوي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راغوښتې او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپرولو په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدراعظم نتنیاهو په تلیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلي بایډن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملي امنیت له ټیم سره یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یو اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش زیاته کړې زه د سیمې په کچه د ویجاړونکي زیاتوالي د رښتیني خطر په اړه ژور اندېښمن یم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خواوو غوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدی شي. انټوني ګوتریش ویلي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برټانیه او یو شمېر نورو هیوادونو هم د ایران د حملې په اړه غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ په زیاتېدو اندېښمن شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې چیرې